د امریکا د کلوراډو په ایالت کې یو پادري چې د کلیسا په غړو یې بې ارزښته ډیجیټلي پیسې پلورلې وې او 1.3 میلیونه ډالر ګټه یې کړې وه، ټینګار کوي چې د دې کار د کولو امر ورته خدای کړی و. پادري ایلي ریګارډو او میرمن یې کاټلاین د همدې پیسو په یوه برخه د خپل کور په بیارغونې لګولې دي. د دې سیمې چارواکو د کلوراډو په ایالت کې په دې میرمنې او خاوند په محکمې کې عریضه کړې. په عریضې کې ادعا شوې چې دې پادري د کلیسا غړو ته ویلي و چې د INDX کوین په نامه ډیجیټلي پیسې الهي ضمانت لري او دا چې پانګوال به د دې پیسو په اخیستو مالدار سي. د محکمې په شکایت کې چې د کلوراډو ایالت لوی څارنوال دفتر کړی، څارنوالانو کشف کړی چې د پادري ریګالاډو او میرمنې د کلیسا غړو ته ویلي و چې خدای د دې پلان ملاتړ کوي او د کلیسا غړو هم پکې 3.2 میلیونه ډالر زیان کړی. دې میرمنې او خاوند په انلاین بڼه کلیسا چلوله او د ډیجیټلي پیسو په کاروبار کې هیڅ تجربه نه درلوده. دې پادري دا اعتراف هم کړی چې په خپل کور کې د بیارغونې لپاره چې کومې پیسې لګولي د دې لارښوونه هم ورته خدای کړې وه. دې پادري په یو ویډیویي پیغام کې ویلي، دا تورونه چې ما او کاټلین 1.3 میلیونه ډالر په جیب کې اچولي، زه وایم چې دا تورونه رښتیا دي. هغه ویلي چې د 1.3 میلیونه ډالرو څخه 9 میلیون یا 500 زره داخلي عوایدو خدماتو ادارې ته ورکړي او یو څو سوه زره د کور په بیارغونې لګول سوي چې خدای راڅخه غوښتنه کړې وه. د محکمې په شکایت کې دا هم ویل سوي چې دې میرمنې او خاوند د خلکو څخه په ترلاسه سوو پیسو باندې د ځان لپاره قیمتي شیان اخیستي چې عصري موټر، ګاڼه، قیمتي بکسې او د ژمي په موسم کې د سیل لپاره ځینې سفرونه پکې شامل دي. په داسې حال کې چې دا پادري د حقوقي جنجال سره مخ دی او د کلوراډو په ایالت کې تیره اونۍ یې پر ضد شکایت هم سوی، خو دی ادعا لري چې امکان لري د خدای سره په خبرو کې یې سوء تفاهم سوی وي او هیله یې څرګنده کړې چې خدای به یې د مرستې لپاره راسي. هغه ویلي، موږ د خدای په خبرو باور وکړ او ډیجیټلي پیسې مو وپلورلې چې د وتلو هیڅ لار راته نه وه معلومه. یا به ما د خدای خبره سمه نه وي اورېدلې او یا دا چې د خدای دا پروژه لا نه ده بشپړه سوې. دې پادري ویلي، د څه شي لپاره چې موږ دا کوو دا دی چې خدای به په مالي سکتور کې یو معجزه وکړي. هغه به په INDX کوین کې معجزه وکړي. په امریکایي مطبوعاتو کې ویل سوي چې ټاکل سوې دا میرمن او خاوند راتلونکې اونۍ محکمې ته حاضر سي.